د ټولګټو وزارت سرپرست محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی او دغه وزارت یو شمېر رئیسانو په افغانستان کې د ترکیې واویا ساختماني شرکت څخه لیدنه وکړه او د یاد شرکت له مسؤلینو سره یې وکتل. په دغه لیدنه کې لومړی په افغانستان کې د ترکیې واویا ساختماني شرکت مرستیال براق انصال د ټولګټو وزارت سرپرست ته د ښه راغلاست ترڅنګ د یاد شرکت د تولیداتو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او ویې ویل چې دغه شرکت په افغانستان کې د کانکریټي ګاډرو، کانکریټي پایو او د بیا رغونې اړوند نور توکي تولیدوي. وروسته د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی په افغانستان کې د ترکیې واویا ساختماني شرکت پر فعالیتونو خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه د یوازینی شرکت دی چې د ټولګټو وزارت سره تل همکار پاتې شوی او له دې وړاندې هم یو پل د تحفې په شکل رغولی دی. د یادونې وړ ده چې د یاد شرکت له لوري په افغانستان کې دوه نور پلونه چې یو د تازي آباد پل د تحفې په ډول او بل د زاړه نورک پل دی چې د قرارداد په شکل رغول کیږي چې د مهالې چارې جریان لري. د لیدنې په پای کې د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر یاد ساختماني شرکت ته له خپل لوري څخه د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ او د شرکت مسؤلینو ته یې وویل چې په غوره کیفیت سره د کانکریټي ګاډر او نور ساختماني توکي تولید کړي ترڅو له دوی سره د دغه وزارت نورې پروژې په قانوني ډول قرارداد شي.